بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ درس دی نن سی لینګویج کې لیکچر نمبر 14 14 نمبر درس دی کنه. ټاپک زمونږ ریپیټیشن سټرکچر کې نن چې کوم دی نیسټډ فار لوپ باندې خبرې کو او دې سره څنګ کې یو بل خبره دا و چې اگزامپل باندې به خبرې وکړو، یو څه پریکټیکل اگزامپلز وو. دا دغه ګراف هم فلو چارت هم نه وتا است دغه کړي فار لوپ د هر یو سټرکچر یو ډیاګرام یا فلو وی. د نیسټډ لوپ باندې هم خبرې وکم، خو اول د فار لوپ دا ډیاګرام تاسو ته دا کومه بیا فلو چورته مونږ ویلې شو دې څنګه فلو باندې کار کوي. اولنې خبره مونږ سره دی چې لومړی مونږ یو کنډیشن دو او دا کنډیشن د دې سوي سٹارټ اول چې مونږ سره اول تر ټولو اولنې خبره چې کوم د پدې کې مونږ سره سٹارټ د سٹارټ نه پس مثال سٹارټ مونږ اخلو. د سٹارټ نه پس چې کوم اکشن اخیستل کیږي هغه د شي وي، هغه د انیشلایزیشن وي. اولنۍ خبره چې د موږ سره په دې کې انیشلایزیشن ده. یس تر ټولو اولنۍ خبره موږ سره په دې کې انیشلایزیشن. ویلیو به کوم دی ویریبل ته څنګه کیږي انیشلایز شي. د دې انیشلایزیشن نه وروسته انیشیل چې موږ ته ویلې شو، د دې نه وروسته موږ سره په دې کې کنډیشن چک کیږي. څه چک کیږي موږ سره کنډیشن، یعنی مطلب دا دی چې د دې خبره نه وروسته موږ سره کنډیشن چک شي. کنډیشن اوس کنډیشن دوه حالات لري، یو حالت موږ سره فالس دی او یو حالت موږ سره په دې کې ټرو دی. کچیرته د دې فالس وی نو فالس حالت کې څنګه فالس حالت کې دی چې کنډیشن به اینڈ شي. کنډیشن به څنګه شي؟ کنډیشن به اینڈ شي، ختم بشي. فالس شو کنډیشن ختم، هر څه به ختم شي. خو کچیرته لیټ سپوز کنډیشن موږ سره ټرو وي، ټرو نو اتوماتیکلی به چې موږ سره رن کیږي स्टेटमेंट पे मंग सर रन की स्टेटमेंट पे रन शी मंग सर स्टेटमेंट उस अंदर फ्लो जो कम दे देता है इस प्रैक्टिकल एग्जांपल के वदा को मा अवकले ची स्टेटमेंट रन शी नु बेरा खबर खत्मी की ना बेरा खबर ची तरजी यो बल पार्ट तरजी चाहे तस्वीर की कोम ऑपरेटर पोस्ट इंक्रीमेंट या प्री इंक्रीमेंट चलिए तम कम मॉडल ऑपरेटर विल इशू मॉडिफाई ऑपरेटर मॉडिफाई ऑपरेटर ने उरुस्ता बेम खबर न खत्मी की ऑटोमेटिकली दियोबल पार्ट तजी और आगा पार्ट मंग सर बदी की छेवी कंडीशन दोबारा चेक के दन मॉडिफाई स्टेटमेंट रही मॉडिफाई ये इजाफा शी ऑटोमेटिकली दे बिया रही बिया ऑटोमेटिकली सुशी कंडीशन चेक शी कले ची कंडीशन चेक शो कचे त फाल्स हो खबर अच्छी हो मंगसरा फाल्स नु बिया एंड की और का फाल्स नो ट्रू नो इलान दे बिया स्टेटमेंट रन की बिया मॉडिफाई ऑपरेटर बिया कंडीशन चेक की बिया का फाल्सी एंड की ट्रू बिया कंडीशन स्टेटमेंट रन की दा मंग सर द फॉर लूप छेदा लोर पदी तरतीब सर दी कार की. लेट्स सपोज आई वांट टू एड वेरिएबल int a I is equal to 1. I shwa initial value or the suwa chor shwa 1. कंडीशन में चेक की मग बोली फॉर
فار نه وروسته به څه لیکو مونږ کنډیشن به چک کو مونږ I less than or equal to 10 I څه شي پلس پلس له هغې نه وروسته بیا موږ سره پارټي سټیټمنټ کنډیشن چک کېږي سټیټمنټ رن کېږي یو اضافه کېږي ویلیو دا کنډیشن چک کېږي سټیټمنټ رن کېږي یو اضافه کېږي که فالس وي اینډ کېږي نو دا موږ سره د فور لوپ هغه فلو ده موږ فور لوپ باندې خبره کړې نیسټډ لوپ پاتې وه خبره نیسټډ لوپ داسې لکه څنګه چې د یو ایپ په داخل کې موږ شی شروع کولو بل ایپ موږ شروع کولو هماغه سیم خبره ده فار لوپ دی د هغې بلاک دی او د بلاک په ان سایډ کې بل فار لوپ دی د فار لوپ په ان سایډ کې بل فار لوپ دی خو دې به څنګه کار کوي د هغې بیا خپل بلاک کې دې څنګه کار کوي په دې کې به هم موږ سره انیشیل ویلیو مثال a is equal to 1 a less than or equal to 10 a plus plus for example int b is equal to 10 b less than or equal to 10 b plus plus دی به د کنډیشن یا دغه دوران چې کوي څنګه به کوي نیسټډ لوپ کې تر ټولو اولنی کنډیشن چې چک کېږي هغه د آوټر لوپ چک کېږي د کوم لوپ آوټر دا به چک شي کله چې دا لوپ چک شي د دې لوپ هغه چکینګ موږ سره وشي دا لوپ په څو ځلې چک کېږي 1 مثال a less than or equal to 10 کم دی یو له موږ سره که نه سټیټمنټ برن شي څو برن شي موږ سره 1 خو دا 1 به د چا دپاره وي دا به د a لپاره وي کم کلاس دی همدا خو دی څه شي کلاس دی کمپیوټر کلاس ته مې کلاس کې نه دې سر کې آخري کلاس دی او دې سر کې آخري کلاس B10 د دې آوټپوټ به څو راشي 1 خو بیا چې یو ځل کنډیشن موږ سره چک شو دویم ځل به د دې آوټر لوپ کنډیشن نه چک کېږي ځکه اټومیټیکلی د دې نه پس کنټرول چا ته راځي ان سایډ لوپ ته راځي ان سایډ لوپ کې به دا چک شي بي دا زیرو پکې نشته هلته موږ دغه شوي B1 بي د یو لسو نه کم دی که نه کم دی نو بي به څو شي بي به از اکول ټو څو شي بي از اکول ټو 1 څه شی اوس ګوره اوس دې نه وروسته به اضافه کېږي دا خبره خو یو ځل آوټپوټ وشوه انکریمنټ اپریټر دلته اټومیټک نه کېږي کله چې نیسټډ لوپ او اوس ګوره فار لوپ انسایډ لوپ لري نو آوټر لوپ موږ سره دا اولنی دی که نه a less than 10 دی که نه دی a به آوټ شي څو 1 اوس انکریمنټ اپریټر دوباره نه کېږي ډایرکټ کنټرول چا ته راځي انسایډ فار لوپ ته راځي فار لوپ کې به بي وګوري بي از اکول ټو 1 بي لیس دین اور اکول ټو 10 کم دی نو بي 1 دا 1 به دوه ځلې راځي موږ سره ځکه یو ځل دا 1 چې کوم دی دا به د چا دپاره دا به د a دپاره ځکه a څو ځلې آوټ شوی 1 او دا a به د چا دپاره دا به د b دپاره خو اوس په دا فار لوپ چې انسایډ کې دی دا به 10 ټایم چک کېږي بیا به هغې نه وروسته خبره آوټر لوپ ته ځي آوټر لوپ یو ځل آوټ شوی دی دویم ځل چیکینګ به هله کېږي کله چې انسایډ لوپ ختم شي دا باندې ونه رسئ تاسو انسایډ لوپ به څنګه کېږي بیا به بي 1 2 دا 1 به د چا دپاره شي د a خو بیا نه چک کېږي صرف هماغه 1 به د دې آوټپوټ کېږي دا 2 به د چا دپاره
بی به ځکه چک شي چې یو ځل دلته یو چک شو یو آوټپوټ شو بیا به دا دو شي ځکه دا لوپ باید ختم شي بیا به آوټر ته ځي دوه کم دي کنه لاسونه بیا آوټپوټ دوه راشي د بی بیا به دا درې شي یو درې یو څلور یو پنځه 10 پورې به ورسېږي څو پورې به ورسېږي 10 پورې نه موږ ضربونه د دې څنګه یو اورې B10 کلاس دی B10 ښه او لرګي باندې وته B10 لیکل نور الحق سره دی مطلب باندې ونه تاسو ګوره د سکی دا ضربي کینا صحیح ده کنه دا ضربي کینا اوس د کې بزو کوم د سی وو شي دلته به سټیټمنټ د چارن شي مثال سی اوټ A مثال بیا B من انساید کې A ولیکلو د فار لوپ په انساید کې آوټپوټ مونږ د A ولیکلو صحیح شو کنه نو دا A چې کوم دی چک شوی په آوټر کې سوزلې دی خو B کې مونږ لیکلې دی B به 10 ځل آوټ کیږي کنه ریپیټ کیږي کنه چې 10 ځل دا دغه کیږي نو دا A به 10 ځل 1 آوټپوټ کوي ځکه هغه چیکینګ یو ځل شوی دی 10 ځل به 1 مونږ ته آوټپوټ شي خو B به چې کوم دی 1 to 10 وي ځکه B بار چک کیږي او دا غینه یو انکریمنٹ کیږي کله چې یو ختم شي مثال B ختم شي B کنډیشن څنګه شي فال شي د B کنډیشن فال شو ډایرکټ په B کنټرول چاته لړ شي آوټر لوپ ته لړ شي نو ګوري B به کنټرول آوټر لوپ ته ال راشي کله چې B خبره څنګه شي ختم شي B به دا ون ځل یو ځل خو چک شوی و کنه دا اتوماتیک سو شي دوه دی آوټپوټ کی ګوره اول ځل چې کوم دی 1 آوټپوټ شو د A is equal to چی شو 1 B موږ سره B ته خبر راغلی و B is equal to ما دلته آوټپوټ د چا غسته د A به 1 شي B ورپسې آوټپوټ د چا دی B به سو شي 1 B به تر څو چې کیږي آوټپوټ د چا دی A به 2 کیږي ځکه نه چې کنډیشن یو ځل چک شوی دی B به 2 شي ځکه چې کنډیشن دوباره دلته چک شو دا به اوس رواني B A 1 10 دا 1 2 3 4 5 تر 10 پورې بلای شي اوس خبره B A تر ځکه چې د اخر به دا 10 شي چې دا 10 شي 10 is equal to 10 بس که دا 11 شي 11 چې زیات د 10 نه بس سټاپ شي کنټرول اتوماتیک دا پری دا خبره ختم شي کنټرول به ته آوټر تر شي A یو ځل چک شوی و کنه اوس په کې سوري 2 less than دی کنه دی A به is equal شي 2 اوس دا به سټاپ شي ځکه به ته کنټرول چا دراغلی B به دلته اوس بیا خبره ده B شو B is equal to اول آوټپوټ د چا دی د A به دا پر سوی 2 او سوی 1 अब ځکه ونه سٹارټ کیږي چې کنډیشن یې سر نه چک کیږي بیا به دا سره رواني B is equal to 2 B is equal to 2 3 انتر کوم چې پر رواني تر 10 پر رواني خبر سټاپ شو B ته کنټرول چاته راځي کله چې آوټر لوپ فال شوی نه تر هغه پورې به دا انر لوپ بار ریپیټ کیږي 10 ته چاغه نه رسیدل دا رواني 10 ته چاغه نه رسیدلی دا رواني صحیح ده کنه نو ګوره دا رواني ترسو او چې کله مثال A is equal to 10 شي به د انر تر راځي کنه ها A is equal to 10 شو نو بیا هم چک کیږي ځکه A is equal to 10 دی کله چې A is equal to 11 شي سټاپ شي به انر ته ځکه نه راځي چې آوټر کنډیشن څنګه شو فال شو آوټر کنډیشن فال شو انر لوپ په دې طریقې سره کار کوي یا ان کوم لوپ ورته مونږ ویل شو نیسټډ فار لوپ ورته مونږ ویل شو بس استاد بعد شلن بس داخل به فال شکل اول نه فال شلن به اخر راځي صحیح شو کنه
بر فال شو لاندې موږ په اف کې ویلو اولنې کنډیشن چې فالس انساید اولنې کنډیشن ټرو شي انساید راځي دا ما اف په شکل باندې ردی خبره هم ده راځو پریکټیکل وګورئ سورس فایل به وایو کنه هیش include stdio main function by 8 کو body by 8 کو خبره وستاسي د سیولې کوي مثال زه د سم یو سټوډنټ هغه پسې د اته مضامینو نمبر یې رسوم لس مضامین انټر سټوډنټ 1 احمد لس مضامین نمبر ورسې بیا به دویمه خبره اوټر ته ځي انټر سټوډنټ 2 د انر لوپ اگزامپل داسې خرات لشي خبره د مخیل نشته ده دسه به مونږ وایو انټ چې ولیکم سوري string name دلته به کومه لایبرری اډ کما او IO stream بوالم صحیح شو او دې سره څنګه به چې ولیکو name به چې موږ سره سکور لیکنه سکور اوس ګورئ ent na string subject چرسو subject اوس لیکم for loop ent I is equal to a is equal to 1 a less than or equal to 10 اوس ګورئ کی مثال لس شاګردانی لس که 15 شاګردانی 15 کدرې زبر دریو توالم صحیح دي a plus اول برسي موږ نو غواړو چې هر یو سټوډنټ دا نیم لازم سبجیکټ سره راشي زم انټر سټوډنټ 1 نوم دی ولیکل شي به انر لوپ کې چې د لس سبجیکټ مضامین ولیکل شي صحیح شو کنه دسه به موږ ورته وایو ګوره څه ولیکو سیوټ کوم ته چې انټر نیم بچی ته سین کو نو ولیکل شو به فار لوپ ent b is equal to 1 b less than وسو سبجیکٹ دی مثال plus b plus سیوټ کوم ته چې subject this will you enter subject name سین چې د وستور شي سبجیکټ خبره اول به شاګرد نوم به واپس سبجیکټ به چې دا لوپ ختميږي نیکسٹ فار لوپ ته وځي اوټر لوپ ته وځي کمپایلیشن nested for loop enter name Ahmad enter subject name misal math enter subject name اوس بده څه ولیکو enter subject name 1 name 2 name 3 صحیح شو کنه د څه ورته ولیکو enter subject score به ولیکو ځکه نوم یوازې مهم نه دی صحیح شو کنه score سکور بیل ما هسته شو به ټریپل انیسټډ لوپ راځي ټریپل انیسټډ لوپ ځکه چې اول به نومي به سبجیکټ نومي به هغه په داخل کې راغی سکور به اوټر ترازي اوټر به چک کیږي بیا اول به ایگزامپل کې لکارو صحیح ده سبجیکټ او دلته موږ انټر سبجیکټ نیم سبجیکټ 1 2 3 خپل غواړي به بس کومنګا بی چې بی خپل به آوټپوټ کې 1 2 3 دسه کنه او دینه پس سپه دلته کالم کې اوس ګوره نور الحق ګوره ها انټر نیم مثال نور الحق انټر سبجیکټ 1 میث انټر سبجیکټ 2 دری پښتو انګلیش هیسټری بیزیک कंप्यूटर
جغرافیه اندې سره راځي کنه او بل ساينس بایولوژي خبره انټر نیم name 2 دیګه second د پر وسو لیکو enter name 1 a بچوګه hyper صحیح شو کنه enter name 1 سبونه پوه شو کنه enter name 1 ال د دوه دانه د غراغله دا سپیس و ختم کو سره وګورئ پروګرامینګ سپیسز معنا نه ورکړي دا وایټ سپیس دغه ولې وسره دا میسج دی میسج کې څنګه معنا ورکړي مثال نور الحق سبجیکٹ 1 देखिए बदल खैर इस्लाहात वो को नेम तस जरूरत है एंटर सब्जेक्ट 1 बलेश मिसाल नूरुल हक मैथ दरी पश्तो इंग्लिश हिस्ट्री फिजिक बायोलॉजी जी ज्योग्राफी बला केमिस्ट्री अंदर से राजी चार संग राजी मना हो सही है हाँ और हर एक कंप्यूटर एंटर नेम 2 मिसाल सबाउन वरा कंट्रोल चाहता लाडू आउटर बीता कंट्रोल चाहता रहा बीता रहा है ए तो फरागलू आउटपुट वशु दोशु बीता रहा बे बता रवानी बेवा आउटरशी 3 صحیح شو به مثال زری کما پزل هدی به دې پسې بل څه شته به نشته بل څه انټر سبجیکټ 9 10 خبره ځکه کنډیشن فالس شو کنډیشن د کما څو شاګردان ریکارډ ورکړو 3 دا څنګه دي د توي نیسټډ اوس ګوره ځلې کما انټر سکور باید ورکو مونږه چې کله سکور ورکو دا آوټپوټ د دې دی کنه دا پرې دا انټر سبجیکټ فار لوپ سبجیکټ په انسایډ کې باید د چې ورکول شي سکور انټ s is equal to 1 سو سبجیکټ دی دلته بیا څنګه کیږي ها دا به کم کو سلور به کو صحیح شو دلته یو کنسپټ ته ضرورت دی اوس چې کله یو سبجیکټ ولیکل شي بیا ډایرکټ باید دغه نمبر یو وړي بیا دویم سبجیکټ ته راشي بیا دویم سبجیکټ نوم بیا اول خو د سکیږي چې اول به سبجیکټ نوم لیکو بیا اول به نوم لیکو بیا سبجیکټ نوم بیا ټولو ته سکور ورکو صحیح شو دس برازي زبر اول دس حکم int 1 s less than or equal to 4 subject 4 score s plus plus زدوا به کو تخپای صحیح شو کنه داشا ادغه دی ورو کنه او نه دی بس دا سیری مسالې پکې شته نشته مسالې پکې نشته دوه دانې راوړل وته سیری دا ماته به ته وېسم چیرته وې دې د بکرې مسالې راوړل چیر شي وخت ما ماته به ته څه چک مسې اوسه ادغه دی وراوړي او اوس وسولې کو سیاوټ شي اس بیا دلته ولیکو انټر سکور سبجیکټ سکور چې شي سبجیکټ سکور دلته بدانه کړم چې به وکم اس بیا سین چې د وستور کو سکور کی نیم نور الحق
subject name for example math and dari. Score for example 20. Enter subject to. دلته بل خبره ده مونږه صحیح دا بسو کو دا بوان چې هر سبجیکټ لیکو دا غي نمبر به اوټر تزي بیتا بي به چکیږي بیا به د بین ورسته چې بي اته نه زی بي چې فال شوی نه هغه ته چې بي چک شي بیتا داخل راځي دا بوان اوس ګوره نور الحق ډایرکټ چاته لاړو کنډیشن بیتا سبجیکٹ فار ایگزامپل چاته لاړو بیتا نه بل اس ته لاړو درم مثال 99 بیتا چاته زی سکوپ بیتا بی هو فال شوی لاله دی فار ایگزامپل دری چاته زی استا فار ایگزامپل 87 به چاته زی بیتا بی بکله فالس کی کله چې 4 سبجیکټ پوره شي نه 2 سبجیکټ تل ما 2 کړیو بیتا لاړو ایتا لاړو 57 چې د وځي کنډیشن اوس بیتا لاړو کنه بیتا لاړو ها بی کی مثال هیستری اماغه سبجیکټ دی مثال میث استا فار ایگزامپل 88 چاته زی بیتا بی کی ځلی کوم فار ایگزامپل دری esta the s نه ورسته چې دزي فار ایگزامپل اسرار الحق میث سل نمبر ما ویوړ بکی او انټر سبجیکټ فار ایگزامپل دری 100 نا دری چې مطلب سبجیکټ دی سبجیکټ خبره ختمه صحیح شو کنه نو په دغه ترتیب سره اوس د دې په ان سایډ کې بل لوپ کې هولې شو هغه څه د پاره ته ریکارډ آوټپوټ دا هم ویلیو اساین کړل راته دریم لوپ کې سلورم لوپ کې تورته آوټپوټ واخلا مطلب انا رسې تاسو فار لوپ په ان سایډ کې چې بل لوپ راشي سره موږ ډېر لوپ یو چې لکه ملټیپل خبره ده لکه څنګه ضرورت مطابق ګوره هم دلته به تاسو ته یو سوال داسې راځي چې دا اس ولې یو ځل چک کیږي دلته کنډیشن یو دی دا دوه کنو دوه ځلې بیت دا لوپ د اس نه ډایرکټ ا ته نزي ځکه دا بیت چې خلاصيږي کنه دا به څنګه اول خو ډایرکټ راځي مخه ته چې بینه خلاص شوی ا ته نزي اول به اس خلاصيږي اول به ا کنډیشن چک کیږي هغه یو ځل چک کیږي بس صحیح شو کنه یو ځل آوټپوټ بي تراو بي به څو ځل چک شي اله یو ځل چک کیږي کله چې دریم لوپ وي که دریم لوپ نه وي اندا دویم لوپ وي نو بي به څو ځل چک کیږي 10 4 3 چې سره تا ور کړی ودا خو چې بل دریم لوپ وي بي به یو ځل چک شي راکه څنګه چې ایو ډایرکټ به دریم ترا کیږي دریم مثال یو ځل دی یا 10 ځل دی 10 ځل به چک کیږي به بي تزي بي به یو چک شي کنه اب دوشي अब 3 या 4 شي 10 بشي بي فال شو ډایرکټ اتوماتیکلی کنډیشن چاته راشي خو دې خبره ته سوچ کوي چې اس مثال اول ا ترالو یو ځل چک شو بي ترالو یو ځل چک شو اس ترالو مثال دا اوس کې مون کنډیشن 10 یې خېره دا به سوزلې چک شي 10 دی به اتوماتیکلی بي ته چاته راشي بي ته بي به سو شي 2 خو دا 2 بشي بیا هم دا چې تر 10 ټایم پورې نه چک کیږي 2 بشي بیرته به اس ترازي تر سوچي بي کنډیشن 10 ځل نه چک شي هغه پر به اس ریپیټ کیږي وسره چې کله بي کنډیشن فال شو به به بنا ا ته لاړ شي به ا تر هغه پر چک کیږي تر سوچي ا کنډیشن فال شوی نه او د اس سره به بي څنګه کیږي به چک کیږي اس به سره به چک کیږي خبره د مخه نشته کنه دا یو بل سره څنګه دي ریلیټډ تړلې لکه قیمت وینر اخلي استاد خاص چیکینګ تر سره چیکینګ کیږي کنه قیمت هم راغستې شو قیمت څنګه نه راځي قیمت راغلی خو یو ځل مثال ا دې کنه یو ځل آوټپوټ وشو نور نه راغلی ا پری خو چې د انسایډ خبرې نه خلای شوې ا ته نه چې ا ته بیرته لاړ شي الته به کنډیشن چک شي ټرو دې به انسایډ تر شي به د انسایډ ټول خبرې خلاصي کې به آوټر ته ځي
ا ته وځي او چې کله به ا ته لاړ شي بیا به چې کله چې ا فال شو بس نه هم پاتې شي خبره ختم شي دې ته موږ کوم لوپ ویلی شو دې ته موږ خو هغه ما 10 کړو ما مطلب یو چې 10 ځل کوم ولیکو 10 ځل به چک کېږي بیا که 1 ولیکو 1 یو ځل به چک کېږي موږ سره داسې به موږ سره ستاسو هومورک څه شو هومورک دا دی 3 لوپ ما استعمال کړل کنه څلورم لوپ کې یو داسې چې مطلب انټر یور نیم ټیک شو انټر یور سبجیکټ مین دري هیستوري ټول سبجیکټ به ولیکل شي به راغی نو وروسته موږ باید سکور هغې ته ورکړو سبجیکټو ته اول مثال 10 سبجیکټ دي که نه 10 سبجیکټ به ولیکم بیا به ما تو چې اوس سکور دې ته ورکړه بیا سکور چې کله موږ ولیکو بیا دغه سکور باید په یو لوپ کې راجمع شي او هغې کې پرسنټیج هم معلوم شي د هر یو لپاره پرسنټیج هم راوځي بیا د هغې نه وروسته چې هغه راوځي بیا باید د دویم شاګرد ریکارډ موږ نه وغواړي ډېر سمپل دی سبا به په همدې اګزامپل زه تاسو ته کار کوم خو تاسو ورباندې کار وکړئ ګوره ریکارډ کې ما وویلې څنګه کېږي اول به د شاګرد نوم وي مثال 15 سبجیکټ دي 15 سبجیکټو نومونه به ولیکو بیا به د هغې نه وروسته موږ د 15 سبجیکټو سکور ورکړو هغې ته بیا به د هغې نه وروسته څه وشي دا 15 سبجیکټو سکور به راجمع شي او فیصدي به معلومه شي صحیح شلو دا تاسو وکړئ سبا انشاءالله زه تاسو ته دې کار نوم نه نوم مثال د یو نفر چې معلوم شو بیا به د دویم نوم وروسته غواړي مثال 15 نفرو تاسو 400 چې کوئ 2 کې 1 کې 3 کې 400